چین افغانستان کې د هستوګنځي یوه بله کمسارې پروژه پیل کړه. د نیله باغ په نوم د لوړ کیفیت یوه ښارګوټي په چوکاټ کې د 1400 هستوګنیز معیاري اپارتمانونو د جوړولو پروژه پرانیزو. په دغه پروژه کې 1400 هستوګنیز کورونه په 50 بلاکونو کې جوړیږي. د افغانستان اسلامي امارت ځان مکلف ګڼي چې د صنعت، کرنې، برېښنا او سوداګرۍ سکتورونو ترڅنګ د چین او افغانستان نوې اړیکې یو بل پړاو ته داخلي شوي دي. د نیله باغ هستوګنیزې پروژې د بنسټ ډبره کېښودل شوه. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر له لورې د نیله باغ هستوګنیزې پروژې د بنسټ ډبره کېښودل شوه. اقتصادي مرستیال د نیله باغ هستوګنیزې پروژې د چارو پیل د هېواد د آبادۍ په برخه کې مهم پرمختګ یاد کړ او ویې ویل د افغانستان اسلامي امارت د نورو زیربناوو ترڅنګ د ودانیزو پروژو د پلي کېدو په برخه کې کوټلي ګامونه اخیستي دي چې د نوي کابل د لومړي پاس دوهمه برخه او یو شمېر نورې پروژې د نمونې په ډول یادولی شو. د هېواد اوسنی وضعیت او شرایط د پانګونې لپاره مناسب وبلل او زیاته یې کړه چې د افغانستان اسلامي امارت د صنعت، کرنې، برېښنا او سوداګرۍ سکتورونو ترڅنګ د ودانیزو پروژو په برخه کې هم کورنۍ او بهرنیو پانګوالو ته د پانګونې زمینه برابره کړي. نوموړي د چین ولسي جمهوریت څخه د نیله باغ هستوګنیزې پروژې د عملي چارو د پیل له امله مننه وکړه او له دوی څخه یې وغوښتل چې له افغانستان سره د یو ښه ګاونډي په توګه د سیمه ییز اتصال غوندې مهمو مسایلو کې هم په مشترکه او همغږي توګه کار وکړي څو په افغانستان کې په مختلفو سکتورونو کې د پانګونې لپاره له شته فرصتونو څخه ګټه واخلي چې په دې سره به د کابل او بیجینګ ترمنځ اقتصادي او سوداګریزې اړیکې لا پراخې او پیاوړې شي. ښاغلي برادر د کور او ښار جوړولو وزارت او کابل ښاروالۍ څخه وغوښتل چې په پلازمینه کابل کې د تعمیراتي چارو ستونزو ته رسېدنه وکړي او اجازه ورکړي چې ودانیز کارونه پیل شي څو هیوادوالو ته کاري زمینه برابره او زیربنایي صنعت پرمختګ وکړي. د نیله باغ هستوګنیزه پروژه د چین په بلاعوضه مرسته جوړیږي چې شاوخوا $1 میلیون لګښت پرې راځي. په دغه پروژه کې 1400 هستوګنیز کورونه په 50 بلاکونو کې په نظر کې نیول شوي چې د کور او ښار جوړولو وزارت تر نظارت لاندې به یې د جوړېدو چارې په 3 کلونو کې بشپړې شي.